دور گوهر په تله نه دي چا تللي. دور گوهر په تله نه دي چا تللي، د رحمان شعر گوهر دی څه یې تولي. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شهاب عزیز ارمان د عبدالرحمن بابا په بابله خصوصي خپرونې عبدالرحمن بابا افقي شاعر سره حاضر دی. هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یئ. ټولو نه مخکې ډېره بخښنه غواړو چې زمونږ په سابقه درې څلور ویډیوز کې د اواز لږه غوندې مسله راتله، نو دغه څه ټیکنیکل فالټ و. اول نه ویډیوز ریکارډ شوي و، بیا د هغې څه علاج نه کېدو، نو د هغې ډېره بخښنه غواړو. په هغې کې مونږ یو ویډیو چې کومه ده هغه کړې وه چې عبدالرحمن بابا په خپل دور کې، په خپله زندګانۍ کې یا په خپل دور پسې نږدې چې کوم دور دی، نو په هغې کې ډېرو لویو کلاسیکي اهمو شاعرانو ورپسې د عبوري دورې شاعرانو په ډېرو ښو لفظونو یاد کړی دی. هغه ته خراج تحسین وړاندې کړی دی، د هغه فکر و فن ته د عظمت درجه ورکړې ده. او حقیقت دا دی چې هغه د دې په هر حواله اهل او قابل دی. په دغه زمونږ په خبرو کې، په هغه ویډیو کې چونکې د اواز مسله وه، نو ډېرو ملګرو د هغه ویډیو ستاینه خو کوله، خو د اواز له کبله چې کوم انفارمیشن مونږ ورکول یا د کلاسیکي دغه شاعرانو کوم شعرونه مونږ تاسو سره شریک کړي، نو د هغې تفهیم د هغې اورېدل سم نه کېده. نو مونږ دا مناسبه وګڼله چې هغه ویډیو په یو مختصر انداز باندې تاسو سره بیا شریکه کړو. د مونږ د دې ویډیو تیم هم دغه دی چې عبدالرحمن بابا د خپل عصر شاعرانو څنګه ستایلی دی او څنګه په مونږ باندې پیژندلی دی. په دغه لړۍ کې لومبی ذکر د اشرف خان هجري راځي چې خوشحال خان بابا مشر زوی دی، او دی هم د عبدالرحمن بابا نه 14 کاله تقریبا مشر دی. د عبدالرحمن بابا د دیوان چې کوم داخلي شهادت نه د هغوی د پیدایش کلونه مونږ راوباسو، نو په هغه حساب سره اوس اشرف خان هجري په 1092 هجري کې په دکن بیجاپور کې قید شوی دی، او دوران قید 14 کلونه پس هغه هم په دغه جیل کې یو روایت دا دی چې وفات شوی دی په 1106 هجري کې. دا 14 کلونه د هغوی د قید زمانه ده. په دغه زمانه کې د عبدالرحمن بابا شعر چې کله ځلیږي، مخې ته راځي، او عوام الناس سو سره سره خواص هم د هغه شعر ته یو لوی اهمیت ورکوي، او هغه د افادیت وړ بولي. د هغه د شعر د هنري اړخ نه هم او د معنوي اړخ نه هم دغه لوی شاعران چې دی، نو دوی په هغې باندې خپل تسکین، خپل قرار، خپل اطمینان دا ظاهروي. نو په دغه کې اشرف خان هجري ځکه په ډومبي سر کې یادو چې دا د عبدالرحمن بابا نه مشر هم دی، او بیا د عبدالرحمن بابا د شعر نه غالبه خبره ده چې هغه په قید کې خبر شوی وي، ځکه چې په 1100 هجري کې خوشحال بابا وفات دی، او د خوشحال بابا د وفات نه پس اشرف خان هجري یوه قصیده لیکلې ده. په هغه قصیده کې د عبدالرحمن بابا په بابله هم 2 شعرونه ویلي دي. په دغه قصیده کې هغه هر شاعر ته بشمول خوشحال بابا او د هر شاعر شعر ته یو ټایټل ورکوي، یو لقب ورته ورکوي. د خوشحال بابا په اړه وایي چې اولن به د استاز له حاله وایم چې یې شعر جهانګیر لکه قمر دی، درست یې وسپاره په ما سریر د نظم هغه نمر چې نن د خاورو په بستر دی. نو خوشحال بابا ته نور ویل د شاعرۍ د اسمان، او دې کې شک نشته چې هغه د شاعرۍ د اسمان نور دی. بیا نور شاعران خپل ورونه، ځینې نور شاعران یادوي. بیا به تاسو حیران شئ چې په دغه دور کې هم ځینې داسې شاعرانو چې په جدید د دې زمانه کې مونږ وایو چې یاره دا کسکاریزم دی، او تی بوتیا ګتې په ګتې ډېر خلک وایي او هغه وایرل کېږي مو وغیره وغیره. په هغه زمانه کې به هم ډېر داسې شاعران وو چې هغې به ګډې وړې ویلې، او نن مونږ ګورو چې د هغه شاعرانو نه نوم شته، نه نشان شته، نه شعر شته، هغه لاړه، ختم شو. نو داسې د هر دور کې چې کم د ابتذالي ادبي، کم پریوتې ادبي، کم سرسري ادبي، کم د ادب په نامه بې ادبي وي، نو هغه ختمیږي، هغه د منځه ځي. نو په دغه قصیده کې اشرف خان هجري دا شعر هم وایي چې نور قابل د یادو نه دي په دا ذیل کې، نه یې شعر سنجیده نه د باور دی. نو غیر سنجیده او بې باوره شاعري په هغه زمانه کې هم و د اشرف خان هجري د دې شعر نه پته لګي. په دغه قصیده کې ګرانو کتونکو عبدالرحمن بابا ته هغه داسې خراج تحسین پیش کوي چې خوږ زبان په زمانې شکرې نولي، هغه واف چې مستقر پېښور دی.
د رحمان په ویل زه د لقب نشته چې یې ما شعر منظور کړو معتبر دی. نو عبدالرحمن بابا په خپله ځوانۍ کې دا به هغه زمانه وه 1100 هجري که اشرف خان هجري دا قصیده په 1100 کې د خوشحال بابا وفات پسې نږدې ویلي وي یا د 1100 نه واخله تر 1106 پورې په دغه شپږو کلونو کې ویلي وي. نو په دې دورانیه کې به په لومبي کال یعنې په 1100 باندې د رحمان بابا عمر زیات نه زیات 40 کالی زیات نه زیات 40 کېدی شي 40 کېدی شي خو زیات نه زیات په 40 کالی که دا په دغه شپږم کال مغې ویلي نو په دغه وخت کې به د عبدالرحمن بابا عمر 45 کالی دا د هغه د ځوانۍ عروج دی. د خپلې ځوانۍ په عروج کې د هغه د شعر درزه تر دکن بیجاپور تر دهلي او د هندوستان تر مختلفو علاقو رسېدلی دی. نو د دې نه پته لګي چې د هغه شاعري د هغه په زمانه کې هم مشهوره وه مقبوله وه او هغه ولس هم منلو او د شعر سنجیده خلکو سخنورانو د اشرف خان هجري غوندې لوی نقاد او کلاسیکي شاعرو هم منلو. دغه دلیل و چې د هغوی شعرونه تاسو ته مو ویل. دا لړۍ ډېره اوږده ده. زه کوشش کوم چې د هغه دور د څو شاعرانو شعرونه د عبدالرحمن بابا په حواله هغه ستاسو مخې ته کېږدم. عبدالقادر خان خټک د خوشحال بابا دریم زوی دی او دا تقریبا د عبدالرحمن بابا همزولی دی یا په کال کې شریک دی یا کال 2-3 وړاندې وروستو دی. عبدالقادر خان خټک د عبدالرحمن بابا په یو شعر باندې تضمین کړی دی یا په هغه ځمکه یې لیکل کړي دي. هغې کې هغه وایي چې زه خټک د یار په غم تازه تازه یم غور یا خیل رحمان کشو ورځینې ستړی. دغسې مصري خان ګاګیاڼی د دغه زمانې نوموړی شاعر دی. هغه وایي چې شعر د فارسی وینم شیرین لکه شکره شعر د پښتو کړو تر فارسی حمید رحمان لذیذ. دلته ورسره حمید بابا هم یادوي او هغه هم شاعري خوږه کړې ده. هغه ځان له د سکول اف تاټ د مکتبه فکر خاوند دی. په هغه ځان له خبره کوو. صدیق د دغه زمانې یو بل شاعر دی خو د هغه د شعر نه راتېرېږو. معزوله خان مومن یو ډېر ښه شاعر و دغه دور چې د عبدالرحمن بابا د مکتبه فکر شاعر هم دی او هغه پسې نږدې زمانه کې تیر دی. هغه وایي چې که د شعر کرامت له چا نه غواړي معزوله د رحمان شعر کرامت دی. بل شعر کې وایي د تمامي پښتونخوا له شاعرانو معزوله عبدالرحمن دی منتخب شاعر دی. پیر محمد کاکړ هغه وایي چې که هر څو وایي نازک نکتهدان شعر ولی دوی ګڼي معجز د رحمان شعر سوز گداز د محبت مگر زیاتو چې سوزان یې هسې شان کړو بیان شعر جوړ په شعر کې رحمان غیب اللسان دی په دا سیر نشته هرگز د انسان شعر تر معراج زار شه لار د ملغلرو په څه شان یې ویښته کړه یکسان شعر. یو بل کاکړ دی محترمو چې دغه نوم دی شمس الدین کاکړ د دغه دور شاعر دی. هغه وایي چې که څوک ونیسي په لاس میزان د شعر په عروض که سنجیده بیان د شعر و به نه رسی په شعر له رحمانه که هر څو کوي هوس افغان د شعر. یونس د دې دوره هم شاعر دی. هغه وایي چې له رحمانه فیضیاب عبدالرحمن شو چې له دې سرایه په نوي سرایه مهمان شو پر لذت شعر به څوک وایي یونسه چې په مرګ ځینې خاموش عبدالرحمن شو. قمبر علی خان ورکزی هغه وایي چې تتبع قمبر رحمان د دې غزل کا دا چې مست په میو راغی یار د چا دی. نو دا هم د عبدالرحمن بابا په یو غزل باندې د هغوی تضمین دی یا بس په هغه ځمکه لیکل دي. نجیب سربندی عبدالرحمن بابا پسې نږدې د سربند په دې علاقه کې هغوی زندګي کړې ده. یو هم شاعر دی د عبدالرحمن بابا د مکتبه فکر شاعر دی. هغه په ځینې شعرونو کې د رحمان بابا نه پس چې د خټکو د کورنۍ کم شعرونه د رحمان بابا په اړه وو او لږ غونته مخالف وو یا مطلب دا دی په هغې کې هغه شاعرانه تعالی وه یا هغه چې کومې د شعر مقابلې مناظرې به کېدې نو لږه غونته لهجه پکې خوندوره نه وه. نو د هغې جوابونو نجیب سربندي کړي دي. نجیب سربندي یو شعر کې وایي چې د شعراو سرحلقه عبدالرحمن دی زه نجیب د ده د شعر دامنګیر یم. نو په دې غزل کې هغه یو بل شعر هم ویلی دی چې یه شعر لا مثل دی باندې ښایي که رحمان وایي په ژبه عالمګیر یم. په دې شعر به ځان له یو خبره کوو په یو بله ویډیو کې. ما نجیب هم په دا طور غزل وویې که ویلی دویزي عبدالرحمن دی. دی د یو بل غزل شعر دی. اخونګدا
په دغه دور کې یو شاعر دی، هغه وایي چې زه ګدای په خپل ځای باندې قایم کړم له جهانه چې شاعر عبدالرحمن لاړ. دغسې عبدالعظیم راڼیزی چې په عبدالعظیم بابا او عظیم بابا باندې مشهور و مقبول دی، نو هغه هم عبدالرحمن بابا ته خراج تحسین په مختلفو ځایونو کې وړاندې کړی دی. او د هغه ډېرو شعرونو نه یو دو شعرونه زه تاسو سره شریکوم چې د مومند عبدالرحمن صاحب په مثل هسې خوږ زبان زما وې دریغه دریغه، زه عظیم به خاص غلام د دې مومندم، اوس ژوندی که په دنیا وې دریغه دریغه. په یو بل شعر کې دی وایي دغه یو تنقیدي غونته کلام دی د عظیم بابا، نه په هغې کې بالکل مطلع دی وایي چې خدای وبخي مومند عبدالرحمن پې نازل کړي خپل رحمت لکه باران. دغسې بېدله شنغرې د دغه دور چې کوم نوموړی شاعر دی، نو هغه وایي چې مشهور یې په پښتو ژبه دیوان دی، شعراو کې هغه عبدالرحمن دی. قالو حال یې سره سم زیات و کم نه دي، مسلم ځکه د هر دانا نادان دی، په سلطان و شعرا دی ملقب دی، چې بیت مصره په هر ځای کې برهان دی. دې شعر د هم پته لګي محترمو کتونکو چې عبدالرحمن بابا ته په هغه دور کې بېدله شنغري سلطان و شعرا ویلی، د شاعرانو باچا، د شاعرانو مشر، د شاعرانو سلطان. کاظم خان شیدا د کلاسیکي دورې او د سبک هندي یو ډېر لوی شاعر دی. هغه عبدالرحمن بابا ته عبدالحمید بابا ته ډېر احترام لري، د دوی په ځمکو یې لیکل هم کړي دي، په مختلفو شعرونو کې دوی یادوي. په یو شعر کې وایي چې په دا وخت کې که شیدا دواړه مومند وې، ثناخوان به و هردم ستا د ویلو. دغسې په یو بل کلام کې هغه د پېښور ذکر کوي، د پېښور نه مراد یې عبدالرحمن بابا او عبدالحمید بابا دی، ځکه چې مونږ یو ځای ته احترام لرو، ځای یادو، خو د مکین د وجې یادو که نه. د مکین د برکته د مکان قدر هم کیږي، ګنې وایه څه پراته وي د شهباز په نشیمن کې. دا په دې مکان و مکین باندې د منتظر بیټني صاحب ډېر خوږ شعر دی، نو ما هم تاسو ته وویلو. نو دې دغه وخت کې چې کوم دی پېښور ته د نکته دانۍ، د شاعرۍ، د زباناورۍ یو ډېر لوی مرکز وایي، او دا مدفن و مسکن دی د عبدالرحمن بابا او عبدالحمید بابا. هغه وایي چې په د یار د تمام روح کې، په دا قام په دا گروه کې، یو په سرای زباناور دی، سرای د خوشحال بابا وطن دی، نو هلته زباناوري د شاعري د کلام دی، یو په سرای زباناور دی، دویم ځای یې پېښور دی. بیا وایي چې مومندو قیل و قال کړو، گویا دوی سحر حلال کړو، یعنی جادو خو حرام دی. خو عبدالرحمن بابا او عبدالحمید بابا داسې شاعري کړې ده چې جادوګري ده، او گویا داسې ښکاري لکه چې جادو له دې د حلت درجه ورکړې وي. خوږدل د دغه زمانې یو شاعر دی، هغه وایي چې ور یې کړه د سوز قلم خوږدل لره په لاس کې، سر خوشحال رحمان حمید په ګورو لګاوه. دور کې هغه ټول شاعران یاد کړي دي، او یو شاعرانه تعلیق کړي ده چې دغه خلک د دنیا نه لاړه، رخصت شوه، نو اوس یې چې کوم دی هغه د سوز قلم مال را کړی دی. باز محمد خان بنګش دی، وایي چې باز خان هیڅ سیالي د شعر د چا نه کړه، دی تابع د شاعرۍ له رحمان راغی. مرزا حنان بارکزی وایي چې بل رحمان سړبنی د پېښور دی، په پښتو یې غزل به دی یو تر بله، یو د بل نه زیات بهترین دی، ښایسته دی. رحمت داوي هغه فرمایي چې هر څوک شعر که هم لاف ته شاعری که زه قربان تر شیرین شعر د مومند، یعنی دلته عبدالرحمن بابا ته مومند ویلی دی. د رحمت د شاعرۍ قدر به ډېر وی که رحمان مومند ژوندی وی په پاګرام کې. دې نه دا پته لګي چې عبدالرحمن بابا څومره لوی نقاد و، په شعر څومره پوهېدو، د شعر فهم هغه سره څومره و. نو دغه ځان له لویه خبره غواړي چې یاره د هغوی تنقیدي شعور څه و. په دې ما په امیل مجله کې یو مقاله هم لیکلې وه، تاسو ګرانو کتونکو هغه ملاحظه کولی شئ. د عبدالرحمن بابا په شاعرۍ کې چې کوم تنقیدي شعور او افکار دي په هغې باندې لیکلی شوي ده. عبدالله محزون پوپلزی وایي چې د رحمان له شعره بوی د معجزې ځي، مرید زر کاندي له پیره برابر. عبدالغفار هوتک وایي چې په افغان کې شاعران تر حساب تیر دي، عبدالغفار دی د رحمان شاعر نایب. بیاز جدون وایي چې رحمان عبدالحمید کړو سر په ګور کې ښه مضمون ورته به وړاندې کم شاعر شي. شاعران خو ډېر دي ګرانو کتونکو، دا خبره د قاضي میر احمد شاه رضواني په څو شعرونو باندې راغونډو. رضواني صاحب په 1860 کې پیدا و، 1940 عیسوي کې وفات دی په پنجاب یونیورسټۍ کې.
په 1891 کې لومبی پښتون پروفیسر و چې د پروفیسر درجې ته رسېدلی و، د عربی او فارسی هم ډېر لوی استاد و، د انګریزانو استاد و، د پښتو د جدید نثر په دریو احمدانو کې لوی حیثیت لري. هغه په شاعرۍ کې تنقیدي افکار څرګند کړي دي د سابقه شاعرۍ په باب. نو هغه د عبدالرحمن بابا په حواله په خپله یو تنقیدي کلام کې غلي کی. بیا په دور د شاه عالم په سړبنو کې راښکاره شه په جهان عبدالرحمن، تا به وی چې د شیراز خواجه حافظ دی چې پیدا شه په ولس کې د افغان. موسیقار غوندې یې هسې نغمې وکړي چې یې پورې کړل اور په کل جهان. دا ډیټا تر تاسو در رسولو کې ګرانو کتونکو چې ډېر اساني ماته راکړه، نو هغه د پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت صاحب کتاب د عبدالرحمن بابا فکري مکتب، دغه کتاب نه ما رانه واخیسته. ګو چې د دې کې اکثر کلیات دیوانونه ما سره دي، خو یو راویستل هغه کتل ګرانه وه. نو د دې کریډټ به ډاکټر صاحب ته ورکړو. ډاکټر صاحب دې ودان وي او په هیله ده چې دغسې ډېر کتابونه به هغوی نور بولي کړي، څومره چې په درځنونو علمي ادبي کتابونه هغوی لیکلي دي. یو دوه خبرې اخیري کوم، هغه دا چې دا اعتراض کېږي چې خوشحال بابا د عبدالرحمن بابا ذکر نه دی کړی. نو یو خو د خوشحال بابا او د عبدالرحمن بابا کشري مشري ډېره وه، بل په دې کې مختلف جوابونه شوي دي. خو ما دا ویلي وو چې عبدالرحمن بابا چې دی نو هغه زمانه کې د هغه شاعري عروج ته رسي چې کله را مخکې کېږي. دغه د خوشحال بابا د ژوند د خیري دور دی او دغه اخیري 22 کلونه 25 کلونه خوشحال بابا په انتهایی تکلیف کې، په کرب کې، په جنگ و جدل کې تیر کړي دي. هغه ته د مغول سټیټ د طرفه، د خپلو بچو د طرفه، نورو ځینې اړخونو نه ډېر تکلیفات و. نو په دې دور کې شاید چې هغه دې ته نه دی احساس شوی چې د عبدالرحمن بابا شاعري ولولي او په هغې حواله باندې خپل څه تنقیدي فکر وړاندې کړي. نو زما په خیال خو ټولو نه زیات ښه جواب دغه دی. دا جواب کامل صاحب هم کړی د تېرې ویډیو په کمنټ کې. مهران مومند یو ډېر لوستی تکړه لک دی او ډېر ښه شاعر هم دی، نو هغه خبره کړې وه د کامل صاحب هغه کمنټ چې کوم دی ورکړی و هغه ویډیو سره ما همدغه خیال ظاهر کړی. نو د مهران مومند هم شکریه ادا کوو. ورسره دا اعتراض چې عبدالرحمن بابا او عبدالحمید بابا د یوې زمانې یوې علاقې خلک وو، د دوی په عمر کې مشري کشري 10 12 15 کاله پورې کېدی شي. خو عبدالحمید بابا د عبدالرحمن بابا ذکر نه دی کړی، حالانکې ډېرې ځمکې سره میلاویږي هم. د عبدالحمید بابا ځینې ځمکې داسې دي د شعرونو د غزلونو چې د عبدالرحمن بابا په ځمکو لیکل شوي دي، خو به هر حال هغه هم ذکر نه دی کړی. نو خلک وایي چې دا ولې لکه دا خو د یو علاقې دی، عبدالرحمن بابا د بادر کلي دی او عبدالحمید بابا چې دی د ماشوګګر دی. نو خبره دا ده چې د عبدالحمید بابا د ټول دیوان درو مرجان تاسو ټکی په ټکی وګورئ، عبدالحمید بابا د چا ذکر هم نه دی کړی پښتو ادب کې. پښتو ادب کې هغه د یو شاعر نوم هم نه دی اخیستی. نو بس په دې خو بریو ذمه دی چې د یو شاعر نوم هم نه اخلي، نو عبدالرحمن بابا هم نه اخلي. نو که د نورو یې اخیستی وي او د عبدالرحمن بابا نوم یې نه وی اخیستی نو بیا لمحه فکریه وه. نو به هر حال عبدالرحمن بابا ته په خپل دور کې هم د مقبولیت سند حاصل و. د هغه د شعر خبر تر لرې لرې پورې تللی و او هغه به په دې دور کې هم او په راتلونکي هر دور کې هم د پښتو د ټولو نه مقبول شاعر وي. دغه څو خبرې وي، څو شعرونه چې تاسو سره مې شریک، د ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.